بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی او پاک خدای په نامه شروع کوم چې ډیر بخښونکی او مهربانه ذات دی. ګرانو قدرمندو اوریدونکو، خوږو ملګرو، د علم او ادب، د حقیقت او معرفت مینوالو او دوستانو، د نسیم ماکو ادبي او عرفاني مکتب ته ښه راغلاست. خدای مو راوله هر کله راسئ. زه نسیم ماکو ستاسو په درانه خدمت کښې حاضر یم. زموږ نننۍ موضوع او بحث د ژبې په اړه ځانګړی شوی دی چې خپل نظر به ستاسو سره شریکوو. د ژبې په پیژندنو په اړه یا د ژبو د پیژندلو په اړه به ځینې معلومات او بیانات تاسو ته وړاندې کوو او خدای دې وکړي چې تاسو مو ځینې مستفید سئ او برخمن سئ ځینې. الله جل جلاله چې 8000 مخلوقات او 8000 قومونه په دنیا کې پیدا کړي دي، هر مخلوق وځان ته یو خاص ژبه لري. لکه څنګه چې الله جل جلاله فرمایي ومن آیاتی خلق السماوات والارض واختلاف السنتکم والوانکم. د الله جل جلاله د خاص آیاتو او د خاص علامو او نشانو څخه یو دا دی چې خدای پاک اسمانونه او مځکې پیدا کړي. دوم دا دی چې د انسانانو ته مختلفه ژبې ورکړي دي. ژبې چې دي په دنیا کې پر دوه قسمه دي، ظاهري ژبې او باطني ژبې. ظاهري ژبې لکه څنګه چې موږ په نړۍ کې په دنیا کې د انسانانو قبایل او قومونه وینو، هر قوم ځان ته یو ژبه لري. انګلیسیان انګلیسي ژبه لري، امریکایان امریکایي ژبه لري، ترکان ترکی ژبه لري، عرب عربي ژبه لري، پښتانه پښتو، فارسیان فارسي ژبه، هندان هندي الی اخره. دا د دنیا مروج او ظاهري ژبې دي. د دې ژبو زده کول یقینا هنر دی، کمال دی. که یو څوک د دنیا ژبې زده کړي هیڅ معنی نشته او هیڅوک هم نشي راګرځولی څوک د ژبو زده کولو څخه. اما بیکمالي او نقصان خدا ده چې یو سړی د بل چا ژبې زده کوي او خپل ژبه یېروي، بلکې دا بیکمالي خو لا هیڅ، بلکې دا یو بېعقلي هم ده. خو سړی د اول په خپل ژبه کې مهارت او قوت حاصل کړي، بیا دې د جهان نور ژبې زده کړي. خو زموږ د کتاب چې د نسیم ماکو ادبي عرفاني مطالب په نامه دی چې په حقیقت کې مطلوبات دی دا کتاب. اوس موږ د دې کتاب و اوله برخه ته و اول عنوان ته، دا کتاب 40 عناوین لري چې په حقیقت کې هر عنوان یو کتاب دی. دا موږ مختصره کړي دي، لنډ کړي مو دي، سره ځای کړي مو دي، نو یو کتاب ځین جوړ کړی دي. اول عنوان اول بحث د مورنۍ ژبې د پیژندلو په اړه دی. نو ولهذا موږ په دې اساس باندې نن جلسه مو د ژبې د بحث ته ځانګړې کړې ده. ظاهري ژبې خدا دې لکه تاسو چې واورېدل چې خدای جل جلاله انسانانو ته مختلفو قومونو ته هر قوم ته ژبه ورکړي. یو باطني ژبې دي چې د هغو زده کېدل ډېر مهم دی، ډېر پکار دی. لکه څنګه چې انسانان ظاهري ژبې کاروي او استفاده کوي، ګټې ځین اخلي، د غډول باطني ژبې څخه هم کار پکار دی. باطني ژبه لکه د عشق ژبه، د معرفت ژبه، د شعر و شاعري ژبه، بله، د حکمت ژبه، د سیاست ژبه، د هنر ژبه، د نقاشي ژبه، د رسانې ژبه، د موسیقي ژبه، د علم و ادب ژبه. دا ګرد ژبې دي، دا ټول ژبې دي. حتی د بازار ژبه و د سارا ژبه متفاوته. بله، د تعلیم ژبه. نو په کار دی چې موږ دا باطني ژبې هم زده کړو، ځکه چې باطني ژبې خوند او تاثیر او ارزش تر ظاهري ژبو په څو مراتبو سره ډیر دی. لکه په هغه مخکني جلسو کې چې ما تاسو ته عرض وکړ چې ظاهري نور او باطني نور، باطني نور ډیر قوي دی او په څو مراتبو پر ظاهري نور باندې قوي دی او غالب دی او حاکم دی. ظاهري نور د باطني نور مقابل کې معنا نه لري. حتی قوت روحي چې د چا روح قوي وي
لکه سلیمان پیغمبر لمر به راګرځوي، هغه غټ لمر، هغه غټ نور هغه مسخره کوي. سبحان الله. نو باطني ژبې هم دومره ارزښتمند دي. زده کړه ژبه د بلبل او د عنقا، هم ژبه د شعر او د حکمت، هم د عرفا. مرد ځان ته د قلم ژبه په کار ده په دنیا کښې، د عشق ژبه په ژبو کښې اولیا. موسیقي هم یوه ژبه د ګویا، د زړه مطلب بیان کړي په صدا. تنها مکړه خبرې په ژبه د ملا، ځکه ملا کوي خبرې په ژبه د هوا. ادعو الى سبیل ربک بالحکمت، د حق وینا، دا وینا د فرموده د پاک مولا. کله خدای کوي خبرې په ژبه د اولیا، کله شیطان کوي خبرې په ژبه زما وستا. کله عقل دنیا کوي خبرې په دنیا کښې، عقلا کوي عقلا په اشاره کوي خبرې عقلا. بله عاقلان اشاره خبرې کوي. یعنی دلته د ژبې موجود دي په دنیا کښې، باطني ژبې موجود دي. مثلا په پښتو کښې حضرت رحمان بابا هغه ځانګړی هغه مستقل شخصیت دی چې هغه د عشق په ژبه خبره کوي پښتنو سره، هغه د حکمت په ژبه خبره کوي، د عرفان په ژبه خبره کوي. سبحان الله. هغه د شعر و شاعري په ژبه خبره کوي. د رحمان بابا کلام تاسو وګورئ، هغه د لفظ د نگاه څخه د لحاظ څخه او د معنا د لحاظ و نگاه څخه ډیر سوچا او ډیر سنجیده او ډیر پوخ کلام دی. هغه ډیر مؤثر کلام دی، هغه وفای ته رسیدلی کلام دی. بله د انسان په ژبه خبرې کول دي. په فارسي ژبه کې تاسو وګورئ حضرت مولانا بلخي، هغه د انسان کامل، د انسان واقعي په ژبه خبره کوي، د عشق و ادب و د عرفان و د حکمت په ژبه خبره کوي، د شعر په ژبه خبره کوي، په یو انساني ژبه خبره کوي. عزیزانو د دنیا لو برخه خلک، اکثره خلک هغه د حیواناتو په ژبه خبره کوي. موږ خصوصا زموږ پښتو ټولنه هغه نن موږ ډېر شاته پاتې یو. موږ د خپل رحمان بابا ژبه نه کړه زده، د هغه هنر مو نه کړی زده، هغه څخه موږ داسې بې برخې پاتې سوي یو. خلکو د خپل لویانو، د خپل مشرانو، د خپل استادانو څخه ګټې واخیستلې، واقعا ځانونه په اصل کړه، ځانونه جهاني کړه، ځانونه انساني مقام ته ورسول. اما زموږ رحمان بابا هیڅ شی نه دی پرېښی. خوشحاله و دولتان غلامان دي زر همان، په پښتو ژبه عالمګیر یم. څومره غټ کلام بیانوي، څومره غټه ادعا کوي، وایي زه عالمګیر یم، په ولړ سر کې قرار لرم، انسانان مې ګرد مریان دي. خوشحال خان و دولتا دا خلک لازمه مریان دي. وایي د دیو خبرې زما خبر ته نه دی رسېدلی، د دیو سطح فکري زما فکر ته نه دی رسېدلی. موږ د عام خلک خو عزیزان د حیواناتو په ژبه خبرو کوو، د حیوانانو فکر لرو. سبحان الله. حیوانان هم دغه د خوراکو، د چښاکو، د خوبو، د زاد و ولد، د لنګېدو دغه ژبې خبره کوي، په دغه فکر باندې ژوند کوي. زموږ خبرې هم په دغه حد کې دي. د خوراک فکر کوو، د خوراک خبرې کوو، د چښاک فکر کوو، د چښاک خبرې کوو، د اولادو د ښځې فکر کوو، دا خبرې کوو، د خوب د ویښتوب خبرې کوو. دا خو د حیوانانو فکر دی، د حیوانانو خبرې دي. انسانان اول دواره د خبرو ته نه ورسېدلي، بلکې انسانان لکه حیوانان پر غږ په صدا سره خبرې کولې. تاسو وګورئ کوچنی چې پیدا شي د مور څخه تر 2 کاله پورې یا تر 3 کاله پورې خبرې نه کوي، هغه غږ کوي، आवाज کوي، یا خندا و ژړا کوي. په دې شکل باندې خپل مقابل طرف پوهوي. حیوانان هم په خپل آوازو و غږونو سره پوهیږي. بله دا حیوانان چې خوراک کوي، چښاک کوي، چې او رابطه جنسي سره لري، اولاداری کوي، ژوند کوي، دا ټول په غږ په آواز سره پوهیږي. نو زموږ هم په دغه حد کې یو، موږ په یو خام حالت کې یو. ژبه مو د حیوانانو ژبه ده او فکر هم د حیوانانو فکر دی. د انسان ته رسېدل، د انسان خبرې کول، اخو لکه حضرت رحمان بابا چې هغه واقعا د انسان مرتبې ته رسېدلی و، د انسان په ژبه یې خبرې کولې.
رحمان بابا په خبرو باندې هر څوک نه پوهېږي، ځکه چې هغه د عشق په ژبه خبرې کوي، د عرفان په ژبه خبرې کوي، د حکمتو، د ادبو، د اخلاقو په ژبه باندې خبرې کوي. نو هغه کسان چې ودې مرتبې ته ورسېږي د حضرت رحمان په ژبه پوهېږي یا د حضرت مولانا بلخي په ژبه پوهېږي. هغه موږ ته دا بحث نه کوي چې دا تجارت دا شکل دی، دکانداري دا شکل دی، داسې خوراک او دا چې هغه غیبي خبرې کوي، روحاني خبرې کوي، انساني خبرې کوي. خو دا بحث بله نه اوږدوم، خو اوس به هغه عنوان چې په کتاب کې ما لیکلی دی چې هغه خاص زموږ د پښتو ژبې، زموږ د مورنۍ ژبې په اړه ما بحث کړی دی. دا خو ما عمومي بحث وکړی. هغه رباعي چې اول د واره ما ذکر کړی هغه دا ده: پښتو بکره ده کسی آباده، پښتو بکره ده کسی آباده، همواړه پښتانه بسی آباده، آبادی د پښتنو په خپل پښتو کښې، پښتو دې سي آباده، پښتو دې سي آباده. عزیزانو، قومونه ملتونه هغه وخت آبادېدلی سي او د ترقي او د تعالي د پرمختګ خاوندان کېدلی سي چې د هغو ژبه آباده سي، چې هغه په ژبې کې قوت پیدا سي، پښتو پیدا سي، ترقي پیدا سي، چې د انسانانو ژبه د ځانه کې خپله کې. پښتو بکره ده، پښتو ماغزه تر اوسه بکره دي، یعنی دست نخورده دي. پښتو بکره ده، پښتو ژبه تر اوسه بکره ده، تر اوسه ترقي نه ده پیدا کړې و کمال و تعالی ته نه ده رسېدلې. سبحان الله. نن انګلیسیانو خپل ژبه ډېره مخته بیولې ده، یو جهاني ژبه جوړه کړې، ځینې یو معتبره ژبه د دنیا ژبو څخه ده چې نن ټوله جهان میل کوي چې انګلیسي زده کړي. اما زموږ پښتو بکره ده، تر اوسه آباده سوې نه ده. پښتو بکره ده یعنی پښتو خاوره بکره ده. زموږ د پښتنو وطن جغرافیه بکره ده، زموږ معادن، زموږ ټوله شی بکر پراته دي. دا آبادېدل غواړي. سبحان الله. پښتنو روح بکره دی، زموږ روح تر اوسه وسعت په طریقه نه ده پیدا کړې. نو عزیزانو، که چیرې زموږ فکر آباد سي، زموږ ژبه آباده سي، واقعا نو د دې سره زموږ وطن هم آبادېدلی سي. راسئ چې خپل ژبه آباده کړو، راسئ چې خپل مغز آباد کړو. د پښتنو مغزه به کله شنه سي خدایه، دا شیرین عمر زموږ تیر سو بې ځایه. که ته خو مشین سي خامخا شاخ و ثمر کړي، د پښتنو مغزه به کله شنه سي. دا مثمر باغونه خوند کوي لورایه. خدای دې وکړي چې زموږ مغزه شنه سي، آباد سي. سبحان الله. عزیزانو، تنها د خپل قوم سره، د خپل قبیله سره چې پښتانه دي، د ملا په ژبه خبرې کول نه دي پکار. ملایان دې ټوله واوري، دې نقطې ته متوجي سي. د ملا ژبه د بل چا ژبه ده، ملا خپل ژبه نه لري، هغه د بل په ژبه خبرې کوي. د بل په ژبه خبرې خو کوچنیان کوي. ته به تر کومه بیشي د بل کړې، خپل ځان به کله په بیشو بل کړې. بیشل پرېږده، کار د نوذاتۍ په بیشو به خپل ځان کله مستقل کړي. راسي مستقل انسانان جوړ سو، راسي د انسانانو ژبه زده کړو، د عرفان ژبه زده کړو، د قرآن ژبه زده کړو. قرآن تاسو وګورئ، هغه د عشق په ژبه خبرې کوي، د حکمت په ژبه خبرې کوي، د عرفان په ژبه خبرې کوي، د آداب او د اخلاقو په ژبه خبرې کوي. سبحان الله. مولا خبرې کوي شی، لیکن نه سر لري نه پښې، هم کڼې دي هم رندې، خبر نه دي مګر د پښې. دا د خامو خلکو خبرې دي. تر څو چې انسان خپل ځان پختګي او کمال ته ونه رسوي، پخې خبرې نشي کولای. کار څومره پخه خبره د خام سره تر خوله راوځي، هغه د خام رنګ بوی پیدا کوي. اما کار څومره خامه خبره د پاخه سره تر خوله وځي، هغه د پختوب رنګ او بوی پیدا کوي. ګرانو پښتنو اوریدونکو، کوشش وکړو راسئ چې د حضرت رحمان بابا ژبه زده کړو. د حضرت رحمان بابا کلام به په پښتنو کې بیا کم پیدا بسی، بیا به بل د حضرت رحمان بابا په پښتنو کې راتګ به محال خبره وي، ګران خبرې خراب سي، ډیر قرن به تیر سي. بعد قرن تیر سي چې په رحمان په پښتنو کې پیدا سي. سبحان الله.
بله نو دا د مثال په تور تاسو ته وایم چې د پښتو ژبې آخرین معیار آخرین نقطه د کمال د رحمان بابا ژبه ده او اول نقطه یې دا د عامو خلکو ژبه ده دا زموږ د سارا ژبه بله موږ خو تر اوسه موږ لو برخه پښتنو د بازار ژبه هم نه زده د سیاست ژبه هم نه زده د اخلاق او د ژوند ژبه هم نه زده وخت د دې را رسېدلی چې موږ کې تحول پیدا کو اصلاحات راولو او د جهان د قبایلو د طایفو او د قومونو سره سیالي او رقابت وکړو جنگ او جدل پرېږدو قلم راواخو ادب ته متوجه سو و اخلاق ته متوجه سو و علم ته متوجه سو خو غواړم چې دلته دغه بحث تمام کوم او بیا تبل جلسې ان شاء الله دا خو لوی عنوان دی دا به خامخا پنځه شپږ جلسې سي لا بم ډیرې سي تاسو پر لوی خدای شپارم ښه شپه ولرئ ودانه